د زیمبابوې په ښوونځیو کې وزې هم د فیس په توګه اخیستل کیږي. د زیمبابوې حکومت اعلان کړی هغه څوک چې د ښوونځي د فیس لپاره نغدې پیسې ونه لري کولی شي چې د نغدو په پیسو په بدل کې پسونه او نور حیوانات ورکړي. د زیمبابوې د پوهنې وزیر د یوې ځایي دولتي سینډیمیل ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ښوونځیو کې باید د نرمښت څخه کار واخلي او هغه زده کوونکي چې نغدې پیسې ونه لري کولی شي چې د فیس په بدل کې څاروي ورکړي او که کسبګر وي نو باید هغې ته د کار زمینه برابره شي. د ورځپاڼې له قوله د هیواد په ځینو نورو ښوونځیو کې د مخه له د نغدې پیسو د فیس پر ځای د څارویو اخیستل پیل شوي دي. د پوهنې وزارت یو چارواکي د وزیر خبرو ته وضاحت ورکړی او ویلي دي کلو او بانډو کې هر هغه څوک چې نغدې پیسې ونه لري کولی شي چې په بدل کې څاروي ورکړي، خو خالي سیمو کې بیا د ښوونځیو فیس لپاره ځینې نور مشخصات ټاکل شوي چې د یادې طرحې په جوړولو رسنیو کې مسخرې او ټوکې لیکل شوي او دا یې مسخریزه طرحه بللې ده.